د یوکریني هلکانو جنکو یوې ډلې د دسمبر په 10 په بوډاپسټ کې د هنګري د پارلمان مخې ته په دودیزو کالیو کې د کرسمس سندرې وړاندې کړې. دا هلکان او جنکۍ په یوکراین کې د جګړې له کبله بې کوره شوي او اوس د اروپا په بېلابېلو هیوادونو کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. دوی هیلهمند دي چې جګړه زر پای ته ورسي او دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ ډېر هیلهمند یو چې دا جګړه به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او ژوند به د پخوا په شان شي او موږ مسکا کوو او په راتلونکي کې به هم مسکي یو. د ماشومانو غوښتل چې د کرسمس په خوشحالیو کې شریک شي او له دغه لارې د هغه اروپایي هیوادونو مننه وکړي چې دوی سره مرسته کړې ده. بوډاپسټ د اروپا لومړنۍ پلازمینه وه چې د یوکراین څخه د بې کوره شوو ماشومانو لپاره د دا رقم نندارتون انتظام کړی و. او دا ماشومان اوس دلته د کلتوري سفیرانو په توګه راځي چې د خوشحالیو فضا رامنځته کوي. Слава Богу, добрі люди! Ми розносимо повсюди спів Христового Різдва. Ставте мені, я вам дядьку заколядую, дай припиніть. دا لړۍ د ټرانس کارپیتین سیمهیز نظامی ادارې نوښت دی. دوی پلان لري چې په بوډاپسټ، ویانا، برټسلاوا، پراګ او وارسا کې هم ورته نندارتونونه ترسره کړي. په بوډاپسټ کې شوي نندارتون کې د یوکرایني وګړو ترڅنګ د ښار اوسیدونکو هم برخه واخیسته او د میلې د ګډونوالو د هنر او سندرو ستاینه یې وکړه.